دا وطن ستا وطن دے ستا وطن دے ستا وطن دے پختون ستا وطن دے دا خاور ستا خاور دستا خاور دستا خاور دا پختون ستا خاور دا اتا سے وہ خروی اسمان تور دی اسوی اسمان شین دی دا غویمې راغستو نور ځناور رالو چې څه مسله ده نو اس وتی چې زه وتیم اسمان شین دی خر وایي چې تور دی ځناور وتی لکه اسمان خو شین دی خر وایي نه اسمان تور دی فیصله باچا صاحب له ویوړه نو منظرې ته یې وایي څه قصه د هغوی داسې مسله ده نو منظرې وایي دا اس جیل ته کوي اسې جیل ته که ټول ځناور اریان شو خر په خپله اریان شو نو اس ورته وایي باچا صاحب وایي زه دې ولې جیل ته کړم دا خو تا ته هم پته دی چې اسمان شین دی وایي ته مې ځکه جیل ته کړې چې ته د خر سره باس کړې ضیا اوس ما ته دله جواب ورکړه نو ده سره به باس نه کې ډېره زیاته مننه او ګپ شپ په لګو ما د اکثر یو بل سره په کمنټ کې لګیا ونیو ملګری ما ته مخامخ شو دا ډېر د خر زوی دی او داسې واغست لکه مې خدای دې پوه کړم زما ملګری زموږ ورانه نه ده خو زموږ یو بل سره ګپ لګو دا عبدالرحیم روغاني صاحب کلام دی دا را سره شریکو ما خو تاسو په الله یقین وکړئ زما دې په الله قسمي روغاني صاحب ما ته دا نصیحت کړی و چې دې سړي ته به ویل زما نظر نه و او دا یې ورته هم ویلي چې دا شاب به دې شرموي زه یې اوس نه شرموم خو دې دا خبره هلته رسوي زه بهرحال حیران صاحب خبره وکړه چې زه به د ساحل صاحب کلام ویم داسې نه چې په بابا هلته تبه راشي ها دا وطن ستا وطن دے ستا وطن دے ستا وطن دے پختون ستا وطن دے دا خاور ستا خاور دستا خاور دستا خاور دا پختون ستا خاور دا پختون ستا خاور دا دا ګورې بیا د زیږېدو ورځې دي مرې که بیدار نه شوې لکه د ګل د ټوکېدو ورځې دي مرې که بیدار نه شوې په شا شا چاته ګورې چاته ګورې چاته ګورې پختونه چاته ګورې دا قام خو ستا هم قام دی ستا هم قام دی ستا هم قام دی پختونه ستا هم قام دی پختونه ستا هم قام دی